الانعام مکی صورت 115 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لرټلی شیطانه په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم د لورین الله پنوم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ټول ستاینه الله لره ده چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي او تیارې او رڼا یې جوړه کړي. بیا چې چا کفر کړی له خپل پالونکي سره نور برابروي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هغه همغه دی چې تاسې له خټې پیدا کړي یاست، بیا یې ستاسې د ژوند نیټه ټاکلې او د بیا ژوندون ټاکل سوې نیټه له هغه سره ده، بیا هم تاسې شک کوئ. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. او هغه الله په اسمانونو او ځمکه کې دی، ستاسې په پټ او ښکاره پوهیږي او په هغه څه پوهیږي چې ترلاسه کوئ. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. او کله چې هغوی ته د خپل پالونکي له نښانو یوه نښانه راسي، هغوی ترې مخ اړوونکي دي. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نو بېشکه کله چې هغوی ته حق راغی درواغ یې وګاڼه، نو ژر به هغوی ته د هغه څه خبرونه راسي چې ملنډې پرې وهلې. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا وینه لیدل چې له هغوی پخوا مو څومره ولسونه هلاک کړي؟ هغوی ته مو په ځمکه کې داسې واک ورکړی و چې تاسې ته مو نه دی درکړی، او پر هغوی مو له اسمانه پرله پسې بارانونه ورولي وه، او د هغوی تر کورونو لاندې مو ویالې بهولې وې، خو د خپلو ګناهونو له امله مو هغوی هلاک کړل او ترې وروسته مو نور کهولونه پیدا کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او که پر تا مو پر کاغذ لیکلی کتاب نازل کړی وای او هغوی خپل لاسونه پرې تیر کړي وای، نو هرومرو به هغو کسانو چې کفر یې کړی ویلي وای دا یوازې څرګند جادو دی. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. او هغوی وایي ولې هغه رسول ته کومه فرشته نه استول کیږي، او که فرشته مو استولې وای نو پرېکړه به سوې وای، بیا به هغوی ته وخت نه وای ورکړل سوی. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او که هغه رسول مو فرشته ګرځولې وای هرومرو به مو نارینه غوندې ګرځولې وای، او هرومرو به مو په هغه شک کې اچولې وای چې اوس یې کوي.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. او ای رسوله بېشکه تر تا پخوا هم په ډېرو رسولانو ملنډې وهل سوې وې، نو چا چې ترې ملنډې وهلې وې همغه څه ونیول چې پرې ملنډې وهلې. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. ووایه په ځمکه کې وګرځئ بیا وګورئ چې د رسولانو د درواغ ګڼونکو پایله څرنګه وه. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ووایا چاله ردی هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، ووایا الله لره دی هغه پر خپل ځان رحمت لازم کړی، هرومرو به مو راټول کړي د قیامت په ورځ چې هیڅ شک پکښې نسته. هغه کسان چې خپلو ځانونو ته زیان رسولی نو هغوی ایمان نه راوړي. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. او هغه لره دی څه چې په شپه او ورځ کې آرام کوي او هغه ښه اورېدونکی پوه دی. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ووایا آیا پرته له الله چې د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی بل څوک دوست ونیسم؟ حال دا چې هغه روزي ورکوي او هغه ته روزي نه ورکول کیږي. ووایا بېشکه ما ته حکم سوی چې تر ټولو لومړی سم له هغو کسانو چې غاړه یې ایښې ده او هیڅکله له مشرکانو مه کېږه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ووایا که زه له خپل پالونکي سرغړونه وکړم نو بېشکه چې د لویې ورځې له سزا ویرېږم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په دې ورځ چې له چا سزا لرې کړی سوه نو بېشکه چې پرې ورحمېدی او دا ښکاره بری دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. او که الله درته کوم تکلیف ورسوي نو له هغه پرته یې هیڅوک لرې کوونکی نسته، او که درته کومه ښېګڼه ورسوي نو هغه پر هر څه واکمن دی. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. او هغه پر خپلو بندگانو بشپړ برلاسی دی او هغه حکمت لرونکی خبر لرونکی دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ووایا په شاهدی کې تر ټولو لوی کوم شی دی؟ ووایا الله چې زما او ستاسې ترمنځ شاهد دی او دغه قرآن ما ته وحی سوی دی څو تاسې او چاته چې قرآن رسېدلی پرې وویروم. آیا رښتیا شاهدي ورکولی سئ چې له الله سره نور معبودان سته؟ ووایه زه داسې شاهدي نه ورکوم.
ووایه بېشکه هغه یو معبود دی او بېشکه زه له هغه څه بېزار یم چې تاسې یې له الله سره شریکوئ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هغو کسانو ته چې کتاب مور کړی هغه محمد داسې پیژني څرنګه چې خپل زامن پیژني او چا چې خپلو ځانونو ته زیان رسولی نو هغوی ایمان نه راوړي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او له هغه چا تر ټولو لوی ظالم څوک کېدلی سي چې پر الله درواغ وتړي یا یې نښانې درواغ وګڼي. رښتیا چې تیری کوونکي بریا نه مومي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. او هغه ورځ در په یاد کړه کله چې هغوی ټول راغونډ کړو بیا به هغو کسانو ته چې شرک یې کړی ووایو هغه شریکان مو چیرې دي چې تاسې په اړه ګمان کاوه. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بیا به له دې پرته د هغوی هیڅ پلمه نه وي چې ووایي په الله قسم چې زموږ پالونکی دی موږ مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګوره څرنګه هغوی پر خپلو ځانونو درواغ وویل او هغه څه معبودان ترې ورک سول چې له ځانه یې جوړول. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. او له هغوی ځینې داسې دي چې درته غوږ نیسي خو موږ یې پر زړونو داسې پردې اچولې چې نه پرې پوهیږي او په غوږونو کې دروندوالی هم او که هره نښانه وویني ایمان پرې نه راوړي. آن تر دې کله چې هغوی درته راسي جګړه در سره کوي. هغه کسان چې کفر یې کړی وایي دغه قرآن یوازې د پخوانیو خلکو کیسې دي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. او هغوی ترې نور منع کوي او خپل هم ترې ډډه کوي او هغوی یوازې خپل ځانونه هلاکوي خو نه پوهیږي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. او که ووینې کله چې هغوی پر اور ودرول سي نو وایي کاشکې موږ وګرځول سو څو د خپل پالونکي نښانې درواغ ونه ګڼو او له مؤمنانو سو. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکې هغوی تشکاره سول هغه څه چې مخکې پټول او که هغوی وګرځول سي نو بیا به هغه څه ته مخه کړي چې ترې منع سوي وو او بېشکه هغوی پاخه درواغجن دي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. او هغوی وایي یوازې زموږ د دنیا ژوند دی او موږ بیا نه ژوندي کیږو.
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او کووینه کله چې هغوی د خپل پالونکي په وړاندې ودرول سي هغه الله به ووایي آیا دغه بیا ژوندون حق نه دی؟ هغوی به ووایي هو په پالونکي مو قسم. هغه الله به ووایي نو سزا وڅکئ ځکه چې کفر مو کاوه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بشک هغه کسان زیانمن سول چې له الله سره یې لیدنه درواغ ګڼله ان تر دې چې ناڅاپه ورته قیامت راسي هغوی به وایي ای زموږ افسوسه موږ د هغه قیامت په حق له ناغېړې کړې ده. حال دا چې هغوی به په خپلو شاو د ګناهونو پیټې بار کړي وي. خبر اوسه هغه څه بد دی چې پورته کوي یې. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. او د دنیا ژوند یوازې لوب او تماشه ده او رښتیا د آخرت کور هغو کسانو ته غوره دی چې ځان ساتي. آیا له عقله کار نه اخلئ؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بېشکه پوهېږو هغه کسان چې څه وایي هرومرو دې غمجنوي خو رښتیا چې هغوی تا درواغجن نه ګڼي بلکې تیری کوونکي د الله له نښانو انکار کوي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. او بېشکه تر تا مخکې ډېر رسولان درواغجن ګڼل سوي نو پر څه چې هغوی درواغجن ګڼل کېدل او ځورول کېدل زغمل یې تر دې چې مرسته مو ورته راغله او د الله د ژمنو هیڅ اړوونکی نسته. او بېشکه د رسولانو ځینې کیسې تا ته راغلي دي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. او که د هغوی مخاړونه پر تا سخته وي نو که وس ولرې چې په ځمکه کې کوم تونل یا په اسمان کې کومه زینه ولټوې او هغوی ته نښانه راوړې که الله غوښتلی هغوی به یې هرومرو پر لارښوونه راټول کړي وای نو هیڅکله له ناپوهانو مه کېږه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. یوازې هغه کسان ستا بلنه مني چې اوري او مړي به الله ژوندي کړي بیا د هغه لور ته ورګرځول کېږي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
او هغوی وایي ولې ورته د خپل پالونکي لخوا کومه نښانه لیږل سوې نه ده. ووایه بېشکه الله وس لري چې نښانه راولېږي، خو ګڼ شمېر یې نه پوهېږي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. او پزمکه کې چې څومره خوځېدونکي او داسې الوتونکي دي چې په خپلو وزرونو الوزي، ستاسې په څېر امتونه دي. موږ په کتاب کې هیڅ نه دي پرېښي، بیا به هغوی خپل پالونکي ته ورغونډ کړل سي. والذین كذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. او چا چې زموږ نښانې درواغ ګڼلې په تیارو کې کاڼه او ګونګیان دي. چاته چې الله وغواړي لار روکی کوي، او چاته چې وغواړي نیغې لارې ته یې سموي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ووایا خبر راکړئ که د الله سزا درته راسي یا قیامت در باندې راسي، آیا له الله پرته بل څوک رابولئ که رښتیني یاست؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکې یوازې هغه رابولئ، نو که وغواړي هغه څه به لرې کړي چې ورته یې رابولئ، او هیر بکړي هغه څه چې له الله سره یې شریکوئ. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. او بېشکه تر تا مو پخوا ډېرو امتونو ته رسولان استولي، نو هغوی مو په سختیو او زورونو ونیول څو هغوی عاجزي وکړي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نو کله چې پرې زموږ سختي راغله هغوی ولې عاجزي ونه کړه، بلکې زړونه یې لاک لاک سول، او شیطان ورته هغه څه چې کول یې شایسته کړل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نو کله چې هغه څه هیر کړل چې ورته پرې پند ورکړل سوی و، د هر څه دروازې مو پرې پرانستې، آن تر دې په هغه څه یې لویي وکړه چې ورکړل سوي وو. ناڅاپه مو ونیول، نو هغه وخت ناهیلې سول. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نو د هغو خلکو بیخ پرې کړل سو چې تیره یې کړی و، او ټول ستاینې یوازې د کائناتو پالونکي الله لره دي. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ووایا خبر راکړئ که الله ستاسې د اورېدو او لیدلو توان واخلي او پر زړونو مو مهر ولګوي، له الله پرته بل کوم معبود به یې درکړی سي. وګوره څرنګه موږ نښانې بیانوو، بیا هم هغوی مخ اړوي.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ووایا خبر راکړئ که پر تاسې د الله عذاب ناڅاپه یا څرګند راسي آیا له تېري کوونکو پرته بل څوک به هلاک کړی سي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او موږ رسولان یوازې د زیری کوونکو او ویرونکو په توګه لیږو چا چې ایمان راوړ او سم سو نو نه به پرې ویروي او نه به غمجنیږي والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون او چا چې زموږ نشانې درواغ ګڼلې هغوی ته به د هغې بېلارۍ عذاب ورسیږي چې کولی قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ووایا زه نه وایم چې زما سره د الله خزانې دي او نه په پټو خبرو پوهېږم او نه درته وایم چې فرشته یم زه یوازې د هغه څه پیروي کوم چې راته وحي کیږي ووایا آیا ړوند او لیدونکی سره برابر دي آیا تاسې فکر نه کوئ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون او ای رسوله په هغې وحي هغه کسان وویروه چې ډارېږي څو د خپل پالونکي لور ته په داسې حال کې راټول کړل سي چې نه به یې کوم دوست او نه هم سپارښتونکی وي څو هغوی ځان وساتي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين او هغه کسان مشړه چې د هغه الله د خوښۍ غوښتلو په موخه سهار او ماښام خپل پالونکی بولي د هغوی د کړنو حساب پر تا نسته او ستا د کړنو حساب پر هغوی نسته خو که یې وشړې نو له تېري کوونکو بسې وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين او همدار ازمو له هغوی ځینې پر ځینو ازمویلي څو ووایي آیا دوی دي چې زموږ څخه پرې الله لورینه کړې آیا الله په شکر ایستونکو تر ټولو ښه پوه نه دی وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم او که هغه کسان درسي چې زموږ پر نشانو ایمان لري نو ووایه پر تاسې دې سلامتی وي پالونکي مو پر خپل ځان رحمت لازم کړی څوک چې له تاسې په ناپوهۍ بد وکړي بیا تر هغه وروسته توبه وباسي او سم سي نو هغه بخښونکی لورونکی دی وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين او همدارنګه نشانې په تفصیل سره بیانوو
او دا چې د مجرمانو لار روښانه سي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ووایا بېشکه زه د هغه څه له عبادته منع سوی یم چې له الله پرته یې تاسې رابولئ. ووایا زه ستاسې په غوښتنو پسې نه ځم. که داسې وکړم زه به په رښتیا لارورکی سم او زه به له لارموندونکو څخه نه یم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ووایا زه د خپل پالونکي له خوا پر داسې دلیل یم چې تاسې درواغ ګڼلی. هغه څه زما سره نسته چې تاسې ژر غواړئ. پریکړه یوازې الله لره ده. حق بیانوي او هغه تر ټولو ښه پریکړه کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ووایا که هغه څه زما سره وایي چې تاسې ژر غواړئ نو زما او ستاسې ترمنځ به پریکړه سوې وای او په تیری کوونکو الله تر ټولو ښه پوه دی. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. او د غیبو کلیانې له هغه الله سره دی، پرته له هغه بل څوک پرې نه پوهیږي او په هغه څه پوهیږي چې په وچه او دریاب کې دی او هیڅ پاڼه نه لویږي خو هغه پرې پوهیږي او د ځمکې په تیارو کې هیڅ دانه او نه لوند او وچ شی سته خو په څرګند کتاب کې دی. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. او هغه دی چې ستاسې روح په شپه کې تر یو وخته اخلي او په هغه څه پوهیږي چې په ورځ کې یې کوئ. بیا په هغې ورځ کې تاسې ژوندي کوي څو ټاکل سوې نیټه پوره سي. بیا هغه ته ستاسې ورتګ دی. بیا به مو په هغه څه خبر کړي چې تاسې کول. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. او هغه پر خپلو بندگانو بشپړ برلاسی دی او تاسې لره ساتونکي فرښتې رالیږي. کله چې له تاسې یوه ته مرګ راسي زموږ فرښتې روح اخلي او هغوی ناغېړي نه کوي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا هغوی د الله لوري ته ورګرځول کیږي چې د هغوی په حق بادار دی. خبر اوسئ پریکړه یوازې هغه لره ده او هغه تر ټولو چټک حساب اخیستونکی دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ووایا د وچ او سمندر له تیارو مو څوک ژغوري چې هغه په عاجزۍ او پټ رابولی. کله دې څخه یې وژغورلو نو هرومرو به له شکر ایستونکو څخه سو.
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ووایا الله مو له هغه مصیبت او هر هغه مشغوري بیا تاسې شرک کوئ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ووایا هغه ځواکمن دی چې پر تاسې له پاسه یا تر پښو لاندې مو عذاب ولیږي یا مو په بېلابېلو ډلو کې سره ګډ کړي یا ستاسې د ځینو د زور خوند ځینو نورو ته ور وڅکي. وګوره څرنګه موږ نښانې بیانوو څو هغوی پوه سي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. او ای رسوله ستا قوم هغه قرآن درواغ وګاڼه حال دا چې هغه حق دی. ووایا زه تاسې لره وکیل نه یم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هرې پیښې ټاکلی وخت دی او تاسې به ژر پوه سئ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او که ووینې هغه خلک چې زموږ په آیاتونو پسې سپکې سپورې وایي تر هغه ترې مخ واړوه څو هغوی په نورو خبرو کې بوخت سي. او که شیطان یې درڅخه هیره کړي نو له در یادېدو وروسته له تېرې کوونکو خلکو سره مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. او پر هغو کسانو چې ځان ساتي د هغوی کافرانو د کړنو له حسابه څه نسته خو پند یې کار دی شاید هغوی ځان وساتي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. او هغه کسان پرېږده چې خپل دین یې لوبه او تماشه ګرځولی او د دنیا ژوند غولولی او په هغه قرآن پند ورکوه داسې نه چې کوم تن د هغه څه له امله چې کړي دي داسې ونیول سي چې له الله پرته ورته نه کوم دوست او نه هم سپارښتونکی وي. او که هغه د ځان ژغورنې په موخه هره فدیه ورکړي نه به ترې واخیستل سي. دوی هغه کسان دي چې د هغه څه له امله چې کړي دي نیول سوي هغوی لره ایښېدلی څښاک او دردونکې سزا ده ځکه چې هغوی کفر کاوه. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
اے رسوله ووایه آیا له الله پرته داسې څوک وبولو چې نه ګټه را رسولی سي او نه زیان او له دې وروسته چې الله راته لارښوونه کړې بیرته پر خپلو پوندو شاته وګرځو د هغه چا په څیر چې شیطانانو په ځمکه کې تېرېستلی لالهانده وي د هغه ملګري وي چې سمې لارې ته یې رابولي چې موږ ته راسه ووایه یوازې د الله لارښوونه سمه لارښوونه ده او موږ ته امر سوی چې د کائناتو پالونکي ته غاړه کښېږدو وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون او دا چې بشپړ لمونځ وکړئ او له هغه وویریږئ او د هغه لوري ته تاسې ورغونډیږئ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير او هغه دی چې اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي او کومه ورځ چې ووایي سه نو هغه به سي وینا یې حق ده او یوازې هغه لره پاچاهي ده کومه ورځ چې په شپېلۍ کې پوکړل سي په پټو او ښکاره پوه دی او هغه حکمت لرونکی خبر لرونکی دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او کله چې ابراهیم خپل پلار ازر ته وویل آیا ته بوتان معبودان نیسې رښتیا زه تا او قوم دې په ښکاره لار ورکۍ کې وینم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ او همدارنګه مو ابراهیم ته د اسمانونو او ځمکې پاچایي ښووله د دې لپاره چې له باور کوونکو سي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين نو کله چې پرې شپه خوره سوه یو ستوری ولید ویل دا زما رب دی خو کله چې هغه ولوید ویل زه لویدونکي نه خوښوم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين بیا چې کله سپوږمۍ ځلېدونکي ولیده ویل دا زما رب دی کله چې پټه سوه ویل که رب مې لارښوونه ونه کړي هرومرو به له لارورکو خلکو سم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون بیا چې کله لمر ځلېدونکی ولید ویل دا زما رب دی دا تر ټولو لوی دی خو کله چې ولوید ویل ای زما قومه بېشکه له هغه څه بېزاره یم چې تاسې یې له الله سره شریکوئ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بېشکه ما په بشپړه توګه خپل مخ هغه ته ګرځولی چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي دي او له مشرکانو څخه نه یم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا
وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون او قوم یې ورسره دلیل ووایه. هغه وویل آیا د الله په اړه را سره دلیل وایاست؟ حال دا چې هغه مې لارښوونه کړې او له هغه څه نه ویرېږم چې له هغه الله سره یې شریکوئ. خو دا چې څه الله وغواړي، زما د پالونکي علم پر هر څه چاپېر دی. آیا پند نه اخلئ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او څنګه وویرېږم له هغه څه چې له الله سره مو شریک کړي، او تاسې نه ډارېږئ له دې چې له الله سره مو هغه څه شریک کړي چې په اړه یې درته کوم دلیل نه دی رالیږلی. نو کومه ډله د امن زیاته حقداره ده که تاسې پوهېږئ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان یې راوړی او له خپل ایمان سره ظلم نه دی ګډ کړی، همدوی لره امن دی او هغوی لارموندونکي دي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. او دا زموږ هغه پریکنده دلیل و چې ابراهیم ته مو د هغه د قوم پر خلاف ورکړی و. چاته چې وغواړو درجې یې لوړوو. بېشکه ستا رب حکمت لرونکی ډېر پوه دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او هغه ابراهیم ته مو اسحاق زوی او یعقوب لمسی ور په برخه کړل. هر یو ته مو لارښوونه وکړه او نوح ته مو له پخوا لارښوونه کړې وه او د هغه له اولاده مو داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی او هارون ته لارښوونه کړې وه او همدارنګه ښېګڼه کوونکو ته بدله ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. او زکریا، یحیی، عیسی او الیاس ته مو هم لارښوونه کړې وه، ټول له صالحانو څخه وو. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. او اسماعیل، یسع، یونس او لوط ته مو لارښوونه کړې وه او ټولو ته مو د نړۍ پر خلکو فضیلت ورکړی و. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. او د هغوی له پلرونو، اولادونو او وروڼو څخه ډېرو ته مو لارښوونه کړې وه او هغوی مو غوره کړي وو او نیغه لاره مو ورته ښولې وه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا د الله لارښوونه ده له خپلو بندګانو چې چاته وغواړي ورته پرې لارښوونه کوي. او که هغوی شرک کړی وای نو هرومرو به یې هغه څه له منځه تللي وای چې کول یې. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دوی هغه کسان دي چې کتاب، پوهه او نبوت مور کړی وو.
که دوی له هغه نبوته نټه وکړي نو موږ پرې داسې خلک ټاکلي چې ترې نټه کوونکي نه دي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. دوی هغه کسان دي چې الله ورته لارښوونه کړې وه نو د هغوی پر لارښوونه روان سه. ووایه زه له تاسې پر هغه پند بدله نه غواړم، دا د نړۍ خلکو ته یوازې پند دی. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. او هغوی د الله درناوی په حق ونه کړ کله چې وویل الله پر کوم انسان هیڅ نه دی نازل کړي. ووایه چا نازل کړی هغه کتاب چې موسی راوړی و، خلکو لره رڼا او لارښوونه وه چې تاسې یې بېلابېلې پاڼې کوئ، هغه یوه برخه یې ښکاره کوئ او ډېر یې پټوئ، او هغه څه در وښودل سول چې نه تاسې او نه مو پلرونه پرې پوهېدل. ووایه الله نازل کړی دی، بیا یې پرېږده چې په خپلو چټي خبرو لوبې کوي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. او دا کتاب منازل کړی برکتناک او ترې د مخکې لپاره تصدیق کوونکی دی، او د دې لپاره چې د ام القرى مکې او د شاوخوا خلک یې وویروي، او څوک چې پر آخرت ایمان لري پر هغه کتاب هم ایمان لري، او هغوی د خپلو لمنځونو پوره ساتنه کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او له هغه چا به څوک لوی تیری کوونکی وي چې پر الله درواغ تړي یا وایي ما ته وحی سوې ده، حال دا چې هیڅ وحی نه ده ورته سوې، او څوک چې ووایي زه به ډېر ژر هغه څه غوندې نازل کړم چې الله نازل کړي، او که ووینې کله چې تیری کوونکي د مرګ په سختیو کې وي او په رښتې خپل لاسونه غځوونکي وي، ورته وایي خپل روحونه مو راوباسئ، نن به د هغه څه له امله د سپکاوي سزا درکړل سي چې پر الله مو ناحقه تړل او د هغه د نښانو په وړاندې مو لویي کوله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون او بشک تاسې موږ ته داسې یوازې راغلاست څرنګه چې مو لومړی ځل پیدا کړي واست او څه چې مو درکړي وو تاسې شاته پرېښودل او ستاسې سره هغه سپارښتونکي نه وینو چې تاسې ګمان کاوه هغوی مو له الله سره په عبادت کې شریکان دي بېشکه ستاسې ترمنځ اړیکې پرې سوې او هغه څه درڅخه ورک سول چې ګمان مو کاوه إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون بېشکه الله د دانې او زړې چوونکی دی هغه ژوندی له مړي باسي او له ژوندي د مړي ایستونکی دی دا ستاسې الله دی نو تاسې کوم لوري ته ګرځول کیږئ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سهار چوونکی دی شپه یې ارامتیا ګرځولې او لمر او سپوږمۍ یې د حساب نښې ګرځولې دا د برلاسي ډېر پوه کچه ده وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون او همغه تاسې ته ستوري ګرځولې څو د وچې او سمندر په تیارو کې پرې لاره ومومئ بېشکه موږ په څرګند ډول هغو خلکو ته چې پوهیږي نښانې بیان کړي دي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون او همغه تاسې له یوه تنه پیدا کړي یاست نو هر یوه ته آرام ځای او امانت ځای دی بېشکه موږ په څرګند ډول هغو خلکو ته چې پوهیږي نښانې بیان کړي دي وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او همغه له اسمانه اوبه راکوزې کړې بیا مو پرې د هر څه زرغونتیا را ایستلې ده او له هغه څخه مو شین کښت را ایستلی دی چې له هغه یو د بل له پاسه دانې راباسو او د خرما له غوټیو ځوړنده وږې راباسو او د انګورو زیتونو او انارو باغونه مو را ایستلي دي چې سره ورته او سره توپیر لرونکي دي وګورئ د هغې میوو ته کله چې بار وکړي او د هغې پوخوالي ته بېشکه په دغو کې هغو خلکو ته چې ایمان لري نښانې دي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون او هغوی له الله سره پیریان شریکان ګرځولي حال دا چې هغه پیدا کړي او له پوهې پرته یې هغه الله لره زامن او لوڼې جوړ کړي هغه پاک دی او له هغه څه لوړ دی چې هغوی یې بیانوي بدیع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء
وهو بكل شيء عليم. د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی. څرنګه کیدای سي چې بچي ولري، حال دا چې هیڅ ښځه یې نسته او هر څه یې پیدا کړي او هغه په هر څه پوه دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. دا الله ستاسې پالونکی دی، له هغه پرته هیڅ معبود نسته، د هر څه پیدا کوونکی دی، نو عبادت یې وکړئ او هغه د هر څه وکیل دی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سترګې هغه نسي موندلی، خو هغه ټولې سترګې مومي او هغه پیرزو کوونکی خبر لرونکی دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بېشکه د پالونکي لخوا مو تاسې ته څرګند دلیلونه راغلي، نو څوک چې وویني ګټه یې ځان لره ده او څوک چې ړوند سي نو زیان یې پر هغه دی او زه ستاسې ساتونکی نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. او همدارنګه په څرګند ډول نښانې بیانوو او هغوی وایي چې له چا دې زده کړي او هغو خلکو ته بیانوو چې پوهیږي. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. ای رسوله، د هغه څه پیروي وکړه چې د خپل پالونکي لخوا درته وحی سوي او له مشرکانو مخ واړوه. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. او که الله غوښتی هغوی به شرک نه وای کړی او پر هغوی مو ساتونکی نه یې ګرځولی او نه ته د هغوی وکیل یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. او د هغو کسانو معبودانو تشکنځل مه کوئ چې هغوی یې له الله پرته رابولي، نو له بریده ورتیر په ناپوهۍ سره به هغوی الله تشکنځل وکړي. همدارنګه مو هر امت ته د هغوی عمل شایسته کړی، بیا یې خپل پالونکي ته ورګرځېدل دي، نو په هغه څه به یې خبر کړي چې کول یې. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. او هغوی په الله سختې لوړې کړي دي، که هغوی ته نشانه راسي هرومرو به پرې ایمان راوړي. ووایه ټولې نشانې له الله سره دي او څه پوهیږئ که هغه نشانه را هم سي هغوی ایمان نه راوړي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. او د هغوی زړونه او سترګې اړوو څرنګه چې هغوی لومړی ځل ایمان نه دی پرې راوړی او په خپله سرکشي کې لالهانده پرېږدو. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. او که هغوی ته مو پرشتې ورلیږلې وای او مړو ورسره خبرې کړې وای او هر څه مو د هغوی مخې ته راټول کړي وای بیا هم هغوی ایمان نه راوړي خو که الله وغواړي لیکن د هغوی ګڼ شمېر نه پوهیږي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او همدارنګه مو هر نبی ته د انسانانو او پیریانو له شیطانانو دشمن جوړ کړی ځینې یې ځینو نورو ته غوړې غولونکې خبرې وښیي او که ستا پالونکي غوښتی هغه به یې نه وای کړي نو پرېږده هغوی او هغه درواغ چې تړي یې. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. او دا چې د هغو خلکو زړونه چې پر آخرت ایمان نه لري د هغه لوري ته واړوي او پرې خوښ سي او هغه څه وکړي چې هغوی یې کوونکي دي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. نو آیا له الله پرته بل پرېکړه کوونکی وغواړم حال دا چې هغه تاسې ته تفصیلي کتاب لیږلی او هغه کسان چې کتاب مور کړی پوهیږي چې هغه ستا د پالونکي لخوا په حقه نازل سوی نو هیڅکله له شک کوونکو مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. د رښتیا او انصاف له پلوه ستا د پالونکي خبره پوره ده د هغه د خبرو هیڅ بدلونکی نسته او هغه اوریدونکی ډېر پوه دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. او که د ډېرو هغو خلکو پیروي وکړي چې په ځمکه کې دي د الله له لارې به دې واړوي هغوی یوازې د ګمان پیروي کوي او هغوی یوازې اټکل کوي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بېشکه ستا پالونکی په هغه چا چې له لارې اړوي تر ټولو ښه پوه دی او هغه په لارموندونکو ښه پوه دی. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو وخورئ له هغو حلالو څارویو چې د الله نوم پرې یاد سوی که تاسې پر نښانو ایمان لرونکي یاست. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. او څه دې تاسې لره هغه څه نه خورئ چې د الله نوم پرې یاد سوی حال دا چې هغه څه یې درته تفصیلي بیان کړي چې پر تاسې یې حرام کړي خو که هغه ته اړ سئ او بېشکه ډېری د خپلو غوښتنو پر بنسټ په ناپوهۍ نور بېلارې کوي. بېشکه
ستا پالونکی په لبرید اوښتونکو تر ټولو ښه پوه دی. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. او ښکارا او پټه ګناه پرېږدئ، بېشکه هغه کسان چې ګناه کوي ډېر ژر به د هغه څه سزا ورکړل سي چې کوي یې. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او له هغو څارویو مه خورئ چې د الله نوم پرې نه وي یاد سوی، او هغه په رښتیا ګناه ده، او بېشکه شیطانان خپلو دوستانو ته وسوسې اچوي څو در سره شخړه وکړي. که د هغوی پیروي وکړئ بېشکه مشرکان به یاست. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیا څوک چې مړ و بیا مو هغه ژوندی کړ او ورته مو رڼا ورکړه چې په مټ یې د خلکو ترمنځ تګ کوي، د هغه چا غوندې دی چې په داسې تیارو کې وي چې ترې وتونکی نه وي. همدارنګه کافرانو ته هغه څه ښایسته کړل سوي چې کوي یې. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. او همدارنګه مو په هر کلي کې د هغه لویو مجرمانو ته موقع ورکړې څو پکښې ټګي وکړي، او هغوی یوازې له خپلو ځانونو سره ټګي کوي او نه پوهیږي. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. او کله چې ورته کومه نښانه راسي وایي موږ هیڅ کله ایمان نه راوړو څو هغه څه غوندې چې د الله استازو ته ورکړل سوي را نه کړل سي. الله تر ټولو ښه پوه دی چې چاته خپل استازیتوب ورسپاري. ډېر ژر به هغو خلکو ته چې جرم یې کړی د الله په وړاندې د هغې ټګۍ له امله رسوایي او سخت عذاب ورسیږي چې کولی یم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نو چاته چې الله وغواړي لاره وښیي سینه یې اسلام ته پرانیزي، او چاته چې وغواړي لار ورکه یې کړي سینه یې تنګه ناکراره کوي ګواکې اسمان ته خیږي. همدارنګه الله پلیتي پر هغه چا اچوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. او دا ستا د پالونکي نیغه لاره ده، بېشکه موږ هغو خلکو ته نښانې بیان کړي چې پند اخلي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هغوی لره له خپل پالونکي سره د سلامتیا کور دی، او د هغه څه له عمله چې کوي هغه یې دوست دی. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من
الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. او کوم ورځ چې هغه الله هغوی ټول سره راټول کړي، ای د پیریانو ډلې، تاسې انسانان زشته لارروکي کړل او له انسانانو به یې دوستان ووایي ای زموږ پالونکې، زموږ ځینو له ځینو نورو پوره ګټه واخیسته او هغه وخت چې تا موږ ته ټاکلی و ورسېدو. هغه به ووایي ستاسې استوګنځی اور دی، تل به هلته یاست، خو څه چې د الله خوښه وي. بېشکه ستا رب حکمت لرونکی ډېر پوه دی. او همدارنګه ځینې تیرې کوونکو ته پر ځینو نورو د هغه څه له امله واک ورکوو چې هغوی یې کوي. یا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اې د پیریانو او انسانانو ډلې، آیا له تاسې درته رسولان نه راغلي چې تاسې ته زما آیاتونه اورول او تاسې یې له دې ورځې سره له مخامخېدو ویرولاست؟ هغوی به وایي پر خپلو ځانونو مشاهدې ورکړې او د دنیا ژوند هغوی غولولي او پر خپلو ځانونو یې شاهدي ورکړې چې بېشکه هغوی کافران وو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا د دې لپاره دی چې ستا پالونکی نه دی چې په ظلم کلي هلاک کړي، حال دا چې اوسېدونکي یې بې خبره وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. او هر چاته درجې دي د هغه څه له عمله چې کړي دي، او ستا پالونکی له څه چې هغوی یې کوي بې خبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. او ستا رب بې نیاز د لورینې څښتن دی، که وغواړي تاسې به له منځه یوسي او له تاسې وروسته به هغه څوک راولي چې خوښې وي، څرنګه چې تاسې د نورو خلکو له کهوله پیدا کړي یاست. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بېشکه هغه څه چې ستاسې سره ژمنه کیږي هرومرو راتلونکي دي او تاسې د الله عاجزونکي نه یاست. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ووایا ای زما قومه له خپلې تګلارې سره سم عمل وکړئ، زه هم عمل کوونکی یم، نو ژر به پوه سئ چې د دنیا پایله چا لره ده، رښتیا چې تیری کوونکی نه بریالی کیږي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. او هغوی الله ته له هغه کښت او څارویو یوه برخه ټاکلې چې هغه پیدا کړي،
نو په خپل ګمان وایي دغه الله لره ده او دا زموږ شریکانو لره. بیا څه چې د هغوی شریکانو لره دي الله ته نه رسیږي او څه چې الله لره دي هغه شریکانو ته رسیږي. ډیر بد دی هغه څه چې هغوی یې پریکړه کوي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او همداراز ډیرو مشرکانو ته د هغوی شریکانو د خپلو بچانو وژل شایسته کړي دي چې تباه یې کړي او خپل دین پرې ګډوډ کړي. او که الله غوښتلی هغوی به داسې نه وای کړي. نو پرېږده هغوی او هغه درواغ چې تړي یې. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. او وایي دغه څاروي او کښت منع دي. د هغوی په ګمان یې یوازې هغه خلک خوړای سي چې ویې غواړو. او څه څاروي داسې دي چې شاوې حرامې کړل سوي او ځینې څاروي داسې دي چې پرې د الله نوم نه یادوي. پر هغه الله درواغ تړل دي. ډېر ژر به سزا ورکړل سي د هغو درواغو له امله چې تړل یې. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او هغوی وایي هغه څه چې د دغو څارویو په ګېډو کې دي یوازې زموږ د نارینهو لپاره دي او زموږ پر ښځینهو حرام کړل سوي دي. او که هغه د څاروي بچی مړ وي نو هغوی نر او ښځه پکښې شریکان دي. ډېر ژر به الله هغوی ته د خبرو سزا ورکړي. بېشکه هغه حکمت لرونکی ډېر پوه دی. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بېشکه هغه کسان زیانمن سول چې له پوهې پرته یې خپل اولادونه په کمعقلۍ ووژل او پر الله د درواغو تړلو له امله یې هغه څه حرام کړل چې الله په روزي ورکړي وو. په رښتیا لار ورکې سول او لار موندونکي نه وو. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. او همغه دی چې څپر لرونکي باغونه او بې څپره باغونه پیدا کړي دي او د کجورو باغونه او کښتونه چې خوندونه یې بیلابیل دي. زیتون او انار چې سره ورته او توپیر لرونکي دي پیدا کړي دي. کله چې میوه ورکړي له میوو څخه یې وخورئ او د پرې کولو پر مهال د هغه الله حق ورکړئ او بې ځایه لګښت مه کوئ. بېشکه هغه بې ځایه لګښت کوونکي نه خوښوي. ومن الأنعام حمولة وفرشا
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. او له څارویو باروړونکي او په ځمکه څکېدونکي الله پیدا کړي. له هغه څه چې الله په روزي درکړي وخورئ او د شیطان په پلونو پل مه ږدئ. بېشکه هغه ستاسې لپاره ښکاره دښمن دی. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. اته جوړې الله پیدا کړي، له میږو څخه 2 نر او ښځه او له وزو څخه 2. ووایه آیا دواړه نران یې حرام کړي یا دواړه ښځې یا هغه څه چې د دواړو ښځینهو په ګېډو کې وي؟ که تاسې رښتیني یاست د پوهې پر بنسټ یې راته وښایاست. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او له وښانو یې 2 نر او ښځه او له غویانو څخه یې 2 پیدا کړي. ووایه آیا هغه الله دواړه نران حرام کړي یا دواړه ښځې یا هغه څه چې د دواړو ښځینهو په ګېډو کې وي؟ آیا تاسې هغه وخت واست چې الله دغه حکم درکړی و؟ نو له هغه چا لوی تیری کوونکی څوک دی چې پر الله یې درواغ وتړل څو له پوهې پرته خلک لار ورکې کړي؟ بېشکه الله ظالم قوم ته لارښوونه نه کوي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ای رسوله ورته ووایه په هغه څه کې چې وحی راته سوي دي خوړونکي ته داسې څه حرام نه مومم چې خوري یې، خو که هغه مرداره یا بهیدونکې وینه وي یا د خوږ غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا د ګناه داسې څاروی وي چې پرته له الله د بل چا نوم پرې اخیستل سوی وي. خو که څوک اړ سي حال دا چې سرکش او له برید اوښتونکی نه وي، بېشکه ستا پالونکی بخښونکی لورونکی دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او پر هغو کسانو چې یهودان سوي هر نوکور څاروی مو حرام کړی وو او له غویانو او ګډو مو د هغوی وازې پرې حرامې کړې وې، پرته له هغه واز دی چې د هغوی پر شاو کلمو او هغه چې په هټ کې ګډه وي، دا مو هغوی ته د سرکشي سزا ورکړه او بېشکه موږ رښتیني یو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
بیا که هغوی تا په درواغو تورن کړي نو ووایه ستاسې رب د پراخې لورینې څښتن دی او د هغه سزا له مجرمو خلکو نه ګرځول کیږي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ډیر ژر به هغه کسان چې شرک کړی ووایي که الله غوښتلی نه به موږ او نه به مو پلرونو شرک کړی وای او نه به مو څه حرام کړي وای. همدارنګه هغو کسانو چې ورڅخه پخوا وو رسولان درواغجن ګڼلي وو ان تر دې چې زموږ د سزا خوند یې وڅکه. ووایه آیا تاسې پوهه لرئ چې موږ ته یې راوباسئ؟ تاسې پیروي نه کوئ خو د ګمان او تاسې یوازې اټکل کوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ووایه زړونو ته رسېدونکی دلیل یوازې الله لره دی نو که هغه غوښتی هرومرو به یې تاسې ټولو ته لارښوونه کړې وای. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ووایه خپل هغه شاهدان راولئ چې شاهدي ورکوي چې دا الله حرام کړي دي نو که هغوی شاهدي ورکړي ته شاهدي مه ورسره ورکوه او د هغو کسانو د غوښتنو پیروي مه کوه چې زموږ نښانې درواغ ګڼلې دي او نه د هغو کسانو چې پر آخرت ایمان نه لري او هغوی له خپل رب سره نور برابروي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ووایه راسئ هغه څه ولولم چې پالونکي مو پر تاسې حرام کړي دا چې له هغه سره هیڅ مه شریکوئ له خپل مور او پلار سره ښېګڼه کوئ د بېوزلۍ له ویرې خپل اولادونه مه وژنئ. موږ تاسې او هغوی ته روزي درکوو او د بېحیایۍ کارونو ته پټ وي او که ښکاره مه نږدې کیږئ او له حق پرته هغه نفس چې الله یې وژل حرام کړي مه وژنئ. همدغه دی چې هغه الله پرې تاسې ته سپارښتنه کړې ګوندې له عقله کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او تر هغه د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ څو هغه خپل توان زلمیتوب ته ورسیږي خو په هغه لاره چې تر ټولو ښه وي په انصاف سره پیمانه او طول پوره کوئ. موږ پر هیچا د هغه له توانه زیات بار نه ږدو او کله چې وینا کوئ نو انصاف کوئ که څه هم د خپلوانو په هکله مو وي او د الله په تړون وفا وکړئ
همدغه دی چې هغه درته پرې سپارښتنه کوي ښایي تاسې پند واخلئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون او دا زمانې غلاره ده نو پیروي وکړئ او د نورو لارو پیروي مه کوئ هسې نه چې د هغه له لارې مو جلا کړي همدغه ده چې هغه تاسې ته پرې سپارښتنه کوي ښایي چې ځان وساتئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا مو موسی ته کتاب ورکړ پر هغه چا د لورینې بشپړتیا وه چې ښه کارونه کوي او هر څه لره تفصیل لارښوونه او لورونه وه ګوندې هغوی له خپل پالونکي سره پر لیدو کتو ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او دا برکتناک کتاب چې نازل کړی مو دی نو پیروي وکړئ او ځان وساتئ ښایي پر تاسې رحم وسي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين څو ونه وایاست چې له موږ مخکې پر دوو ډلو یهودانو او عیسویانو کتاب نازل کړی سوی و او موږ د هغوی له زده کړې او ښوونې هیڅ خبر نه وو أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون یا ونه وایاست که پر موږ کتاب نازل کړی سوی وای نو هرومرو به تر هغوی پر ښه لارښوونه وای نو په رښتیا د پالونکي له خوا مو درته ښکاره دلیل لارښوونه او لورونه راغله نو تر هغه چا ډیر تیری کوونکی څوک دی چې د الله نښانې درواغ وګڼي او ترې مخ واړوي ډیر ژر به هغو کسانو ته چې زموږ له نښانو مخ اړوي بده سزا ورکړو ځکه چې هغوی له حقه مخ اړاوه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هغوی پرته له دې د څه انتظار باسي چې پرشتې ستا پالونکی یا ستا د رب ځینې نښانې ورته راسي کله چې ستا د رب ځینې نښانې راسي هغه چاته به ایمان ګټه ونه رسوي چې پخوا یې ایمان نه و راوړی یا یې له خپل ایمان سره ښېګڼه نه وه ترسره کړې ووایه تاسې انتظار وباسئ په رښتیا موږ انتظار ایستونکي یو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بېشکه هغه کسان چې خپل دین یې ټوټې ټوټې کړ او ډلې ډلې سول ته له هغوی سره هیڅ تړاو نه لري بېشکه د هغوی کار الله ته سپارل سوی دی بیا به یې په هغه څه خبر کړي چې کول یې
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. چا چې کوم ښه کار وکړ نو ورته لس برابره بدله ده او چا چې کوم بد کار وکړ نو یوازې هغه غوندې سزا به ورکړل سي او پر هغوی به ظلم نه کیږي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووایه رښتیا چې پالونکي مې نیغه لاره راته ښولې د ابراهیم ملت کوټلی دین دی چې کوږوالی نه لري او هغه له مشرکانو څخه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ووایه بېشکه زما لمونځ قرباني ژوند او مرګ ټول د کائناتو پالونکي الله لره دی. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هغه لره هیڅ شریک نسته او په دې ماته امر سوی او زه د مسلمانانو لومړی یم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ووایه آیا له الله پرته بل پالونکی ولټوم حال دا چې هغه د هر څه پالونکی دی او هیڅوک څه نه کوي خو پایله پر هغه ده او هیڅ بار وړونکی د بل چا بار نه پورته کوي. بیا مو خپل پالونکي ته ورګرځېدل دي نو هغه به مو په هغه څه خبر کړي چې تاسې پکې اختلاف کاوه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او همغه دی چې په ځمکه کې تاسې د یو بل ځای ناستې ګرځولی یاست او له تاسې ځینو ته پر ځینو درجې ورکړي څو په هغه څه کې مو وازمویې چې درکړي دي. بېشکه ستا پالونکی چټک سزا ورکوونکی دی او بېشکه هغه بخښونکی لورونکی دی. الانعام مکی صورت 115 آیاتونه لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له رټلي شیطانه په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحيم. د لوراند لورین الله پنوم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور